ابلیس دا معلم الملائکه د ملائکو استاد د الله د عرش سبلان د داس ممبر ناسو دی به پر دې ممبر ناسو ملائکه به په صفو کې ورته ناستي وي او د به د عبادت او د ذکر طریقې ورشوي الله تعالی د امتحان په خاطر دی د دې ممبر سره شوکه پر دې ځای آدم علیه السلام وشنګ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ملائکه ته تاسو ټول سجده وکړئ چې کله ملائکه سجده وکړه ملائکه سر راپورته کې ابلیس په دې سب کې جګ ولاړ د سجده نه ده کړې تر دې وخت پورې د الله د امر مخالفت چا لیدلی نه و ملائکه د بیر سره دوباره پر سجده پسې پرېوتې او ځکه موږ خپل لمانځه کې دوې سجدې کوو اوس که ته د یو چا څه پوښتنه وکړې چې کومه سجده فرض ده اوله فرض ده که دویمه فرض ده دواړې خو نه دي فرض که ته ماته وایې چې اوله فرض ده نو که سړي دویمه سجده نه وکړه باید چې لمونځ یې صحیح سي حالانکې نه صحیح کېږي ځکه علما دا لیکي چې په دې دوو کې یوه سجده فرض ده معلومه نه ده چې اوله ده که دویمه ده نو کول ځکه د دواړو هغې ضروري دي او دویمه سجده ولې وسوله ځکه حضرت ملائکو در دې وخته پورې د الله تعالی نافرماني نه ولیدلې دوی چې د سجدې څخه سر راپورته کوي چې ابلیس دغسې جګ ولاړ دی د بیرې بله دویمه سجده پسې وکړه ځکه زموږ په لمانځه کې اوس پر موږ باندې دوې سجدې دي ابلیس ته الله تعالی ویل یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی دا آدم خو ما په خپل لاس پیدا کړي په خپل قدرت مې پیدا کړي ما در ټول سجده ورته وکړه ته ولې نه ورته کوې د سورتول ول انا خیر منه د الله د حکم په مقابل کې عقل وچلاوي ول زه خو در آدم ډیر شیم زه ولې ورته وکړم خلقتنی من نار وخلقته من طین زه د اور څخه پیدا کړم ځکه ابلیس ناری دی د اور مخلوق دی او آدم علیه السلام دی د خارو څخه پیدا کړی دی آدم خاکی دی او د خارو عادت دا دی چې پر دې ځای کښېږ دی هغه لاندې ځي او اور چې پر دې ځای لوړ کړي هغه لوړ ځي نو باره عقلي دلیل پیش کوي په کار دا دی چې زه لوړ یم دی کښته زه ولې کښته سم چې دی راته لوړ الله تعالی ابلیس ظالم په دې نه سو پوه چې د الله امر دا پر عقل نه برابرېږي کله کله خلک وایي یاره دین پر عقل برابرول زه هم څنګه برابرې ابراهیم علیه السلام ته الله وایي ته خپل زوی په خپل لاس حلال که دا د انسان عقل مني ابراهیم علیه السلام دې ته کې دلیل نه غواړي چې ولې حلال که زما بچي څه کړي دي ماشوم بچی دی در اوسه مکلف لا نه دی لیکن ابراهیم علیه السلام د هغې پر غاړه دستي چاړه ورشتي نو د الله د امر په مقابل کې چې الله څه غواړي په هغې کې به خپل عقل نه چلوي نو ابلیس عقل وچلاوی الله تعالی ورته فخرج منها فانک رجیم ولزما د درباره ووځه ته سرکشه و ان علیک اللعنه الی یوم الدین در قیامته پورې به ته ملمنې